یوه مسایل په روژه کې چې ډېر زموږ سره پیښیږي انسانان هغه ده چې روژه در کوم وخت پورې ده. د سهار چې کم وخت سپېدې راوچاودلې بیا د ماښام د لمانځه پورې ده. بعض کسان دا ګمان دي د نه علم په وجه باندې چې روژه مات وسو خوراک او څښاک یې لاس وه دوی دا ټوله میاشت د خپل بیبي څخه جلا ګرځي. دا مسله ښه زده کړئ. دغه لکه څرنګه چې په روژه کې خوراک باندې څښاک باندې د خپلې کوروالا سره به لرې کېږي هغه در ماښام پورې چې د ماښام وخت داخل سو اذان وسو خوراک او څښاک درته ایله سو د خپل کوروالا سره جماع او کوروالی او د هغه سره نزدېکت بلکل ایله خو البته احتیاط په دې کې ډېر پکار دا دی. بعض کسان چې کوم دی هغه په داسې وخت کې جنوب سي چې هغه د اذان وروسته دا روژه بیا نه صحیح کېږي. یو هغه چې سړی د شپې کوروالی خپل ضرورت ترسره کړي جنوب وي پیشنمۍ په دغه حالت کې وکړي سهار وخت ور باندې اخیست هېڅ پروا نه لري چې سهار اذان وسو سهار لمانځه ته غسل وکړه هېڅ پروا نه لري. خامخا ضروري نه دی چې ته به پاک یې غسل به دې کړی روژه به یا صحیح کېږي که نه صحیح کېږي. که چیرې سړی د شپې معذوره سوی و انساني ضرورت یې پوره کړی و او وس او طاقت یا دغه رقم خوب غلبه ور باندې کړی غسل یې نه و کړی د سهار اذان وسو هېڅ مشکل نشته روژه دې نیت کړي بیا دې د سهار لمانځه لره غسل وکړي. کله کله د ورځې سړی جنوب سي غسل ور باندې واوړي احتلام یې وسي نو بعض کسان ډېر په تشویش کې اکثره خلک دا پوښتنې کوي چې دا نو اوس زما روژه څنګه سوه هېڅ مشکل نه لري. که سړی په روژه کې جنوب سي یعنې په خوب کې ویده غسل ور باندې لازم سي احتلام یې وسي بیا پروا نه لري. یو هغه چې العیاذ بالله سړی په خپل ځان انزال کې یا په لاس باندې ځان انزال کې دا مسله جلا ده دا روژه خرابوي روژه فاسدوي د دې روژې قضا سته. یو دا دی چې سړی په خوب کې احتلام ورته راسي بیا غسل ور باندې واوړي دې ته روژې ته تاوان نه رسېږي.